کابل کې په ښوونیزو معیارونو سمبال یو خصوصي ښوونځی پرانیستل شو. د یاد ښوونځي پرانیستې پر مهال یو شمېر مسؤلینو د زده کړو ارزښت ته په اشارې وویل د قرآن کریم لومړني نازل شوي آیت ته په کتو اسلام په زده کړو امر کوي. د دوی په وینا اوسني وخت کې د دین دفاع لپاره عصري زده کړو ته اړتیا ده. خب اولین آیه‌ای که در قرآن نازل میشه خدا میفرماید اقرا بخوان. در امروز در جامعه اسلامی اشد ضرورت علم عصری است. چرا؟ اگر امروز در تکنولوژی مسلمان ها دسترسی می داشت مسلمان ها در غزه در زیر بمبارد یهود شهید نمیشد. خداوند در کلام خود میگه ذلک الکتاب لا ریب فیه، یعنی این کتاب خداست، یعنی هیچ شک شبهه‌ای در این کتاب نیست. شما در این کتاب چنگ بزنین، از این کتاب آموزش ببینین، از این کتاب شما بهره مند شوین. د امر بالمعروف لسم یوزې امیر مولوي فرقاني د غراض زیاتوي افغانان به د زده کړو په ترلاسه کولو سره د پردیو له احتیاج خلاص شي. در قوانین صحیح بررسی روزانه 100 نفر به بالا در سر تورخم میره، اورم مریض کسی در اوجم میموره، کسی را پس روان میکنه، کسی از مرز اون طرف میره پس روان میکنه. اگر همین مراکز جور شود از اینجا متخصصین در هر بخش برای پس خود به خود ما با کشورهای دیگر هیچ احتیاجات نداریم. د یاد ښوونځي مدیر بیا دغه ښوونیز بنسټ جوړولو موخه د هیواد بېوزلو ماشومانو ته په کم لګښت د زده کړو فرصت برابرول یادوي چې په خبره یې یتیمانو ته یې ځانګړی کمښت په پام کې نیولی. د نوموړي په وینا د پوهنې وزارت ښوونیز نصاب سربیره یې زده کوونکو ته د نورو عملي زده کړو زمینه هم برابره کړې ده. د افق څرک خصوصي ښوونځی د معرف محترم وزارت نصاب سربیره خپل تقویتي علمي او عملي او تیوریکي برنامه او مضامین ورته لري. دلته هدف خدمت دی ترڅو د هیواد غریبو بچانو ته تعلیمي برخه کې خدمت وکړو، نو هغه یتیمان زموږ د هیواد یا هغه بېوزله کسانو ته دلته موږ پوره ډول تخفیف ورته لرو. دغه ښوونځی چې د کتابتون معیاري کمپیوټر لب لابراتوار او نورو اړینو څانګو درلودونکی دی په منځنۍ ښوونیزه دوره کې به هر کال تر 300 زیات زده کوونکي وروزي.